دلته یوه ویډیو ښکته پورته کېږي، یعنې د ډېر خفګان او پریشانۍ خبره ده، د غم خبره ده. نو چې د پاکستان هېواد په افغانستان کې هغه جوړې کړي دي، پوستې جوړې کړي دي او هلته یې خپل بیرغ رسم کړی دی او سیم خاردار یې د افغانستان په خاوره کې تېر کړی دی. دا کوم خط چې موږ وینو دا سپین خط دې خوا پاکستان دی او دې خوا افغانستان دی. دا د افغانستان او د پاکستان سرحد دی. دغه سپین لین چې موږ ته ښکاري دا د ډیورنډ کرښه ده. نو دلته دوی د افغانستان خاورو ته راننوتي دي، دلته یې خپلې پوستې او سیم خاردارونه جوړ کړي دي. مثلا دلته ګوره د برپروش د لاسه لیکلی دی، خو خیر پاکستان بیرغ دی.